الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن البول قائمة امام ترمذی رحمه الله احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کول دو ابواب الطهاره او د استنجا متعلق نو نور بابونه راوړي دو استنجا متعلق پکې احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي او د الله د پیغمبر طریقه پکې ذکر کیږي د انسان د وړوکو امتیازو او د بولو کولو دوه حالت دي یو حالت د قعود دی په ناسته باندې کول او دیم حالت د قیام دی په ولاړه باندې کول د وجنه په دې باب کې چې د احادیث مختلف راغلي دي دوه قسمه احادیث راغلي دي د امام ترمذی رحم الله طریقم دارا چې هغه دواړه قسمه ابواب ذکر کوي او دته چې د عدل او علم ویل کی او ټول علما له دغه رنګ طریقه به کار د چکلا دا بابي او قبل بابي چې ګڼ طرق کې نقلي چې انسان ټول طریقې ذکر کوي نو امام ترمذی رحمه الله دا دواړه طریقې ذکر کوي حالت قعود او حالت د قیام باب النهي باب د بیان د منع کې عن البول قائمه د بول نه فولاړه باندې کول په داس حال کې بول کول چې انسان ولاړ نه منع راغلی ده خودلته د نهي نه مراد چې نهي د تنزیه ده یعنی جائز دی خو لیکن دا بد دی او نهي د تحریم نه د مراد بلکې نهي د پاره د کراهت تلته او دا د نور احادیث نه معلومیږي چې کوم رسته حدیث ذکر کیږي امام ترمذی رحمه الله فرمای حدثنا علي بن حجر منتخ حدیث بیان کړی دی علي بن حجر اخبرنا شریک علي بن حجر فرمای چې منته خبر را کړی دی شریک عن المقدام بن شريح عن ابيه هغه د مقدام بن شريح نه نقل کوي او مقدام بن شريح د خپل پلار شريح نه نقل کوي عن عائشه رضی الله تعالی عنها شريح چې د عائشه رضی الله عنها روایت کوي قالت عائشه رضی الله عنها فرمای من حدثکم چا خبر در کو تاسو ته حدیث بیان کو تاسو ته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما یقینا النبي صلى الله عليه وسلم وو چغه بول کول اولی امتیاز به کولی په ولاړه باندې فلا تصدقوه نو دی انسان تصدیق مکوي چې د الله پیغمبر په ولاړه باندې بول کلی اولی امتیاز کلی ما كان يبول نو د الله پیغمبر چې بول به کول الا قاعده مگر فناست باندې به کول یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې وړو کې امتیاز د په ولاړه نه کول بلکې پناست باندې به کولی د حدیث سره معلومه شو چې د الله د پیغمبر طریقه دار چې انسان د الله د پیغمبر طریقه دار چې په ناسته باندې وړو کې بول کول انسان نه په کار دار چې دغه تابعداري وکي په ناسته باندې وکي وفي الباب عن عمر وبريده په دې باب کې چې د عمر رضی الله تعالی عنه او د بريده رضی الله تعالی عنه روایت شته قال ابو عيسى حديث عائشه احسن شيء في هذا الباب امام ترمذی رحمه الله فرمای چې حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها چې هغه احسن شی په دې باب کې نه ډیر سید واصح ډیر سید وحديث عمر او حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه انما روي من حديث انما روي يقينا دا حديث د عمر رضی الله عنه روایت کړی شوی دی من حديث عبد الكريم ابن ابي المخارق دا حديث د عبد الكريم ابن ابي المخارق نه او دا راوی چې د نافع نافع رحمه الله روایت کوي چې د عبد الله بن عمر غلام دی عن ابن عمر او نافع چې د عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت کوي عن عمر او عبد الله بن عمر رضی الله عنه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت کوي قال عمر رضی الله عنه فرمایي چې النبي صلی الله علیه وسلم ابول قائم وزد الله پیغمبر ولدما چې ما بول کول په ولاړه باندې فقال النبي صلی الله علیه وسلم راته ویل چې یا عمر ای عمر لا تبول قائمه تبول مکو په ولاړه باندې بول چې کین په ناسته کوا وکله چې ماته نبی صلی الله علیه وسلم دا وی چې بول په ولاړه مکوا وی فما بولت قائمه ما چرتم بول په ولاړه باندې اندکلی وړو کې امتیاز د په ولاړه باندې اندکلی بعد درست دی نهي د نبی صلی الله علیه وسلم خدا نهي د پاره تحریم نه بلکې تنزیه د پاره یعنی جائز دی خو بد کار دی وانما رفع هذا الحديث او یقینا مرفوع کړی دا حدیث عبد الكريم ابن ابي المخارق عبد الكريم ابن ابي المخارق چې دا مرفوع کړی دی خو هو ضعیف دا عبد الكريم ابن ابي المخارق چې ضعیف ته عند اهل الحديث بنز محدثين علماء ضعفه ايوب السختياني رحمه الله ضعیف کړی دی وتکلم فيه په دې کې چې کلام کړي وروا عبید الله عن نافع عن ابن عمر او عبید الله چې د هغه روایت کړی دی د نافع رحمه الله نو هغه د عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمای قال عمر چې عمر رضی الله عنه فرمایلی دی ما بولت قائما ما بول نه دی کې فولاړه باندې منذ اسلمت د هغه وخت نه د کوم وخت نه چې ما اسلام راوړی دی نو ما چرته فولاړه باندې بول نه دی کلی وهذا اصح او دا حدیث چې دی
ډیر صحیح دی من حدیث عبد الکریم د حدیث ته عبد الکریم ابن ابي المخارق نه وحديث بريده او حدیث ته بريده رضی الله تعالی عنه فی هذا په دې باب کې چې د غیر محفوظ هغه محفوظ نه دی ومعنى النهي او معنی د نهي عن البول قائما د بول نه په ولاړ چې د نهي راغلی چې لا تبول قائمه على التأديب دا حمل په ادب باندې یعنی ادب دار چې انسان په ولا په ناست باندې کې په ولاړونه لا على التحريم او دا نهي چې په حرمت باندې نه د حمل چې عمر رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا تبول قائمه یعنی چې چا اوس په ولاړ وک د حرام نه په حرمت باندې د حمل وقد روي عن عبد الله بن مسعود او په تحقیق سره روایت کړل شوی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال فرمای ان من الجفاء یقینا د جفانا مراد شان ورشا کشمیری رحمه الله فرمای چې دینه مراد بلادت او اعرابیت ته یقینا د جفانا د بلادت او اعرابیت نه هغه د انت بولا وانت قائم چې تبول کی او په داسې حال کې چې ته پولاړې نو د اعرابیت او بلادت نه پکادر چې انسان په ناست باندې بول کی دا ادب دی او غوره طریقه را کوبولاړه باندې چاوک لندم جائز دي حرام نه دي باو ما جاء من الرخصه في ذلك دی وجنه امام ترمذی رحمه الله په دې کې دویم باب راوړي باب د بیان د احادیثو کې چې راغلي دي د رخصت نه په دې باب کې نه چې پولاړه باندې بول کول جائز دي وړي امتیازي پولاړه کول جائز دي د بارک اوس حدیث راوړي امام ترمذی رحمه الله فرمایي حدثنا حناد ومن ته حدیث بیان کړی دی حناد هغه فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی دی وکیع عن الاعمش وکیع چې د اعمش نه نقل کوي عن ابي وائل او اعمش چې د ابو وائل نه نقل کوي عن حذیفه ابو وائل حذیفه رضی الله عنه روایت کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم اتا صبات د قوم رال ډیران دی او قوم دا یو ډیران هغه تراله فبال علیها نو بول وکړه په ډیران باندې قائما په ولاړه نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو او په ولاړه باندې وړو کې امتیاز وکړي فاتیته حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما راتلو کې نبی صلی الله علیه وسلم بوضوء یو وضوء دی په پیش د وو سره په زمې د وو سره او دم چې وضوء دی په زور او په فتحې د وو سره وضوء چې د اودس ته ویل کیږي او وضوء چې د اودس بو ته ویل کیږي نو دلته وضوء دی بوضوء ما تراول د اوداسه وبه وضوء نه دی بلکې وضوء د په زور سره وو دی فذهبت وزلالم لاتاخر عنه در پر چروس شم د نبی صلی الله علیه وسلم نام فدعاني وسير وبللم حتى كنت تريب الجزوم عند عقبيه شات النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ نبي صلى الله عليه وسلم او دسوكلو ومسع على خفيه او نبي صلى الله عليه وسلم مكس وكلا بخبل موضوع باني قال ابو عيسى امام الترمذي رحمه الله فرمای وهكذا روى منصور وعبيده الزبي ودغرنگي منصور رحمه الله وعبيده الزبي رحمه الله روایت نقل کړي عن ابي وائل عن حذيفه مثل روايه الاعمش د ابو وائل او د حذیفه رضی الله عنه په شان د روایت د اعمش وروا حماد بن ابي سليمان او روایت کړه د حماد ابن ابي سليمان وعاصم بن بهدله او عاصم ابن بهدله عن ابي وائل د ابو وائل رضی الله عنه عن المغيرة بن شعبة د مغيرة بن شعبة رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اغه النبي صلى الله عليه وسلم نقل کړي دي وحديث ابي وائل او حديث ابو وائل عن حذیفه د حذیفه رضی الله عنه الصح دا ډیر صحیح دی وقد رخص قوم من اهل العلم او په تخصیص سره رخصت ورکړی دی یو قوم د اهل علم او علما په بول په بول کول کې قائما فولاړه باندې نو په دې کې چې دوه قسمه احادیث راغلي دی وجنه امام ترمذی رحمه الله دوه ابواب ذکر کړل دوه قسمه احادیث کې ذکر کړل نو که چا په ولاړه باندې امتیاز وکړل د چې ناروا کار نه کړي حرام کارین دی کړي بلکې جایز کار کړي خو غوړه دار او ادب دار چې انسان په ناست باندې کینی او بول کی او دا چې ادب دی او په ولاړه باندې امتیاز کول د حرامین دی بلکې جایز دی په ناسه دا جائز دی خو د ادب خلاف دي سبحانك اللهم